ګران دوستانو که چیرته تاسو لپټاپ نه چالانیږي زما څو دقیقې مخکې لپټاپ نه چالانېده جوړ تیار لپټاپ د چارجر ګروپونه یې چالان ول البته اوس به مې مخکې دلته یو سره بټن یې هم چالانه وه سپینه یې هم چالانه وه خو د سره اشاره یې څه وه د دې معنا ورکول چې چارج پکې نشته ولې چارج هم پکې نه پوهېږم څه پسې ویول خو بس ډېره وارخطا وم زه د پوهنتون شاګرده یم نو نه مې سو کولی چې بل لپټاپ هم واخلم په دې وختو کې لپټاپ اخیستل هم ګران دي نو د یو پیج نه ما یو طریقه یاده کړله چې د هر شی چې په لپټاپ کې مثلا چارجر تې وباسي یو اس بي هر شی چې دي تې لرې کړي او د دغه مین بټن چې ده د چالانولو بټن د 30 ثانیو لپاره کلکه ونیسئ نو انشاءالله تعالی تاسو لپټاپ به چالان سي زه ډېره خفه وم ما لکه لپټاپ مې وسوځېده او خدای ستاسې دا طریقه چې د یس یو کن پیج نه ما